السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې راتاره او جوړ به یو ځل بیا د پښتون افغان چینل سره د نوي ویډیو سره درته راغلم. غواړم چې دلته یوه نوي او ښکلې ویډیو درته جوړه کړم. دغه ویډیو ده چې موږ څنګه کولی شو چې په یو نوم سره فیسبوک آی ډي جوړه کړو. نو آی ډي خپله پیلو د هر څه نه مخکې باید تاسو یو وي پی ان چې هغه د ټچ په نوم وي پی ان ده، دغه پلی سټور کې شته. خو د پلی سټور کې چې ده دغه کوم هیواد چې زه ورته غواړم انتخاب کوم، خو هغه هیواد چې وي کلک وي نشان. نو تاسو په خپل هیواد انډونیشیا په دغه وی پی ان کې انتخاب کړئ. د انډونیشیا پلی سټور څخه تاسو هغه ټچ وی پی ان انسټال کړئ، ډاونلوډ کړئ، خو بیا دلته کلپ نشان په دغه څنګ کې دلته نشان ته په کومه د څنګ کې د کلپ نشان په لیدل کېږي. نو تاسو به ملګرو کوم لینک چې زه په ډسکرپشن کې چوم د ټچ وی پی ان، تاسو باید هغه سره ډاونلوډ کړئ. نو زه راځم خپله انډونیشیا څخه انتخابوم. تاسو به همدارنګه د انډونیشیا تاسو انتخاب کړئ ترڅو تاسو هم په همدغه په یو نوم سره ایډي دغه وی پی ان به ضروري ده. نو تاسو ولیدل چې زما ټچ وی پی ان کې د انډونیشیا هیواد شو کنیکټ شو. نو زه بیرته راځم د خپلې وی آی ډي ته ځم، یو فیسبوک ته ځم، که هغه لیټ فیسبوک وي او که بل بالا غټ فیسبوک وي چې کوم یو فیسبوک هم تاسو خوښ وي. خو زه خپله فیسبوک آی ډي وړیکه لیټ فیسبوک کاروم او داسې لرې کوم. خو د دوپره مې تاسو دوپره مې یوه بله آی ډي جوړه کړه ترڅو زه دا ازموینه وکړم ستاسو لپاره. نو بیرته بیا یې ډیلیټ کوم. نو تاسو دا آی ډي نوم ده مینه او ژوند. نو دغه په نوم آی ډي درته جوړه کړې. نو سیټینګ ته به وروشئ، د هر کله پرسونل انفارمیشن باندې به څه کوئ کلیک ووایئ. چې هر کله پرسونل انفارمیشن ته چې تاسو وروشئ، نو په دغه کې به تاسو ته خپله به ووینئ د مینه او ژوند په نوم پس د لیدل کېږي نیم سره لاندې. نو تاسو په چا وکئ په دغه نیم سره چې لیدل کېږي د لیکه د پکښ کړه، نو تاسو د ایډیټ باندې چې کلیک وکئ. نو ایډیټ باندې چې هر کله کلیک وکئ ملګرو، په دغه ځای کې به تاسو د لاست نیم چې ډیلیټ کړئ. په دغه ځای کې مو د ازمیښت دپاره مو لره داسې ښکلی ډیزاین کولو، لږ مو ویږد کولو او لږ مو نښان ورکولو ترڅو زه وګورم چې څرګې چیج کوي که نه چیج کوي. فیسبوک یو بل ښکلی د نشان یعنې زړه مې داسې استګرام هم ورجه کړ، مو چې کوندوي خو وی نه خسته. نو بالاخره مو پرېښول، کوشش مو وکړ، ډېره هڅه به وکړه، خو هېڅ تاسو به خپله ووینئ نو څه کار یې نه وکړو. نو ګورم چې څه کېږي. نو زه اوس د زړه سره چین کوم په دندې پلیز رسیو، خو نه کې کار نه کوي. نو بیرته راځم بیا چې کوم بیا دلته زه بیرته راځم یو ځل بیا به زړه به نه ورسره ورکوم، یورې به لږ ویږد کړم چې د نوم لږ غټ او لږ ښکلی ولدی شي. ګورم چې څرګې ملګرو دغه څرګې چینج کوي او که نه یې چینج کوي. نو زه بیرته د نوم چې شو لږ ویږه شو او ښکلی شو ولدی شي. نو په داسې کوم. نو ملګرو فیسبوک مو ته اجازه نه ورکوي چې زه د مینې په نوم سره د ویږ نوم چینج کړم. نو بیرته زه په دغه رسیو دغه مینې په نوم سره چې شو پس خپله تاسو وینئ چې چینج شو. دغه کیس به کې به تاسو د فیسبوک چې کوم یو پاسورډ لرئ همغه پاسورډ به تاسو ورکړئ. نو زه خپله هم د په فیسبوک آی ډي پاسورډ ورکوم. نو سیو د چینج باندې کلیک کوم. نو بالاخره زما آی ډي په کامیابۍ سره جوړه شوه، دا هم په یوه نوم سره. نو تاسو هم ملګرو همدې طریقې سره په همدې ارزونه طریقې سره تاسو کولی شئ چې تاسو فیسبوک آی ډي جوړه کړئ. نو تاسو هم وګورئ یعنې د مینې په نوم سره فیسبوک آی ډي څه شو جوړه شوې ده. نو یوازې په یو نوم سره جوړه شوې. نو تاسو هم همدا رقم ته کولی شئ چې په یو نوم سره تاسو فیسبوک آی ډي جوړه کړئ. نو دلته اول شوه مینه او ژوند په نوم وه، اوس بالاخره مې څه وکړه په یو نوم سره همهغه په مینه سره مې جوړه کړه. نو تاسو هم ملګرو کولی شئ چې په همدې نوم سره تاسو خپله فیسبوک آی ډي جوړه کړئ او په کامیابۍ سره په بریالي شئ. نو تاسو دا ټچ وی پی ان چې دا مهمه خبره ده، تاسو باید دغه زما د ډسکرپشن کوم لینک ته چول تاسو به یې نه ډاونلوډ کوئ. نو ملګرو د هر څه نه مخکې زما یوټیوب چینل د سره لایک او په څنګ کې د سبسکرایب بټن به هم د نه هېره نه شئ سبسکرایب بټن هم ووهئ ترڅو د هر څه نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو مخې ته درشي او یو څه ترې زده کړئ. او لایک بټن هم ووهئ ترڅو زما ویډیوګانو څخه نور څوک هم خبر شي او څه معلومات ترلاسه کړي. ملګرو ښه وخت ښې چارې درته غواړم.